او قادیانیان احمدیان دا څوک چې منکرین ختم نبوت دي دوی ویلي چې یو خو عیسی علیه السلام دی او بل دا مسیح موعود دا مرزا غلام قادیانی علیه دا وی ذلي بروزي دا وی سوره دی نو ما ورته ویلي چې یو پوښتنه لرمه که یو څوک درته وایي چې دا د پلار دی او دا د بل سړی چې دی دا د پلار سوری دی او دا هم کور ته راځي او هغه هم راځي څنګه وبې مني چې دا خو د پلار شو او دا د پلار سوری شو کوم یو به مني نو سړی بیا غلی شو سړی بیا نورې خبرې مبرې پرېښودې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې وویل چې رجل دا یو سړی دی مطبوب جادو پې شوی من طبه چا پې باندې جادو کړی هغه ورته وایي چې لبید ابن عاصم یهودي د بني زریقو او د هغه لورګانې سره یو ځای شوې چېرته یې ښخ کړي په بیر زیاروان کې اوس د نن زمانې کوټګر وایي په کوم ځای کې ښخه ده دا یې درته وایي رسول الله نه پوهېږي چې چېرته ښخه ده دا جادو نو بیا دا آخري دوه سورتونه قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا خوږ نبي صلی الله علیه وسلم وویلې او الله جل تزمته په حکم باندې هغه بره راوختل هغه جادو او بیا یې واخیسته او دفن کړه نو دا آخري دوه سورتونه ګورې ورونو دا سواله دی جادونه چې کله غم در باندې راغی دا دوه سورتونه وایه درد در باندې راغی دا دوه سورتونه وایه مشکلات در باندې راغله دا دوه سورتونه وایه سختۍ در باندې راغلې دا دوه سورتونه وایه په هر حالت کې دا وایه او سورة الشفاء سورة الفاتحه ډیره ډیره تلاوت کوئ دا په خپلو بچو باندې هم دموئ او په ځان باندې هم دموئ سورة الفاتحه ویل په هر صورت باندې دا یې بله موضوع ورونو چې دا آثار دی جادو الله جل تزمته په دې باندې رد کوي په بل حدیث کې راځي چې هغه حدیث د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه دی په هغې کې وایي چې کوم سړی اووه دانې عجوه خرماګانې وخوري عجوه او په بل روایت کې راځي چې څوک اووه دانې د مدینې خرما خوري نو په دې ورځې باندې به زار هم پې اثر نه کوي او دې سره سره به په ده باندې جادو اثر نه کوي په دې ورځ کې نو مدینې والا خلکو خو مزې دي او دا نور بیچارهګان چې دي نو دا به څه کوي بس ګزاره به کوو نو دا خو نشته که نه ای مدینې خلک خو مزې کوي هسې یو مزاح به تاسو ته وکړمه نو په یو کلي کور کې په یو ښار کې د همدې په اړوند دا سوال منه و سوالګر یې منع کړي چې سوال به نه کوئ نو یو سړي د 3 ورځې څه نه و خوړلي 3 ورځو نه وږی و نو چې را روان شو راغی بل چا کور نه قمندان صاحب د امنیې کور ټکوي ټک 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 دروازه یې وټکوله قمندان صاحب راووته وایي څه خبره ده څه دي هغه ورته وایي چې صاحب سر یې ټیټ اچولی وایي پرون مې هم څه نه دي خوړلي او ابل پرون مې نه دي خوړلي چې ویې کتلې چې قمندان صاحب یې امنیې ولاړ دی یاره که نن یې مو نه خورو مو پروا نه کوي نو موږ د مدینې والا دې خلکو ته وایو چې هم د نبي په حرم کې اوسېږي په دیار کې خوشبخته خلک استئ او الله دې په موږ هم رحم وکړي او دویمه خبره دا ده چې خرماګانې هم خورئ د مدینې نو له دې دوو بلاګانو نه بل نبي صلی الله علیه وسلم چې کوم ښار ته دعا کړي مدینه په هغې کې استئ نو ډېر بلاګانې او مصیبتونه هلته نشته او دا ایمان به له ټولې دنیا نه راټولېږي او داسې به وایي مدینې ته راغونډ شي لکه مار چې راځي او خپل سوري ته ننوځي داسې به دا ایمان ټول مدینې ته راټول شي په هر صورت باندې ګرانو خویندو ورونو نو دا مسله چې څوک دا خرما وخوري نو هغه باندې الله جل تزمته د جادو اثر ختموي او یوه مسله به تاسو ته ذکر کړم کوم سړی چې مریض شو په خپله خوله د دم نه غواړي له بل چا نه که مثلا یو شخص مریض دی او زه ورته یو بل ته وایم چې یار یو سړی درځي او دا ته دم که دا جواز لري خو په خپله به یو چا ته نه وایي چې ما دم که په خپله به دا غوښتنه نه کوي البته په دم کې یو استثنا شته بس یوه استثنا شته او نوره نشته ده چې دمګرو ته به نه ورځئ چې په تا باندې دم واچوي څوک وایي سر مې درد کوي سر راته دم که څوک وایي خپې مې درد کوي خپې مې دم که څوک یو شی
دا نشته په شریعت کې. حدیث کې راځي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ته انبیا متمثل شو مخې ته الله راوښودل. بعضې انبیا داسې وو چې دوی سره یوه غټه ډله روانه وه. عرضت علی الامم مخکې کړی شو ماته دا امتونه انبیا مې ولیدل. بعضو سره یوه غټه ډله روانه ده، بعضو سره ګورمه یو څو کسه روان دي، بعضو سره ګورمه چې 2-3 کسه دي، بعضو سره یو کس دی، بعضو سره هېڅ هم نشته. وایي دې خوا ته مې وکتل یوه غټه ډله روانه ده. ما ویلې چې دا به زما امتي. نو جبریل ته مې جبریله دا زما امت دی. وایي نه دې خوا وګوره چې کتلې مې دې ټولو په اندازه 3 چنده دې خوا ته. وایي دا ستا امت دی او د دوی په مخکې یوه ډله روانه ده 80,000 کسان دي. ما چې دا څوک دی؟ وایي دا هغه 80,000 دي چې بغیر د حساب نه بغیر د پوښتنې نه به جنت ته ځي. وایي ما ویلې چې ښه دا څوک دي؟ نو ویې ویلې چې اوله خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویې ویلې چې هم الذین لا یسترقون، دا هغه خلک دي چې د دم طلب نه کوي. چاته نه ورځي چې ما دم که باباجي. یاره وایي چې دا چوف یې راباندې وکړه که نه بس یو وارې ایغ و نیغ شو. بعضې خلک د دروغ هم داسې دي. بعضې وایي وړانده بینا شو په دې باندې روز نوروز است. خدا جان جنده بالا می شود، از کرامات سخی جان کور بینا می شود. مگه خو یو وړونده بورې دا دومره وړانده ګرځي هلته په هغې ځای کې دا یو وړوند هم بینا نه شو. خو هسې ګپ شپ دی، دا ټوکې ټکلې دي که نه. محمد رسول الله ژوندی پیغمبر هغه وړوند بینا نه که. او دا د دې زمانې خلک دا عقیده لري چې وړوند بینا کېږي که نه. عبدالله ابن ام مکتوم په دواړو سترګو وړوند او څومره تړپېده چې رسول الله په سترګو وویني. خو یې نشو لیدلی. رسول الله نشو کولی چې اوس به از کرامات رسول الله ابن ابی کعب عبدالله ابن ام مکتوم بینا می شود. دا یې ونه ویلې. ژوندی پیغمبر وړانده نشي بینا کولی. او مړی یو صحابي چې مړ دی او هغه معلوم نه دی چې په مزار کې دی او که نه دی، ځکه هغه په دوربین کې مزار نه و لیدلی، دې خوا نه و راغلی. خو خلک وایي مزار کې ښخ دی. یو کتاب دی وړکۍ کتابچه د تاریخ مزار په نامه باندې په هغې کې دا خبرې لیکلي. دا وایي چې از کرامات سخي جان صحیح ده چې سیدنا علي رضی الله عنه کرامات لرل، د الله ولی د نبي صحابي و، لیکن وړاندې نشو بینا کولی، څه نشو کولی چې خلکو ته څه ورکړي. دا د هغه کار نه دی، کار د الله دی. په هر صورت باندې وایي چې هم الذین لا یسترقون، دا هغه خلک دي چې د دم طلب نه کوي. بله دا ده چې داغ نه لګوي. اکثره خلک به ګوري چا په مخ داغ لګولی، څوک په یو رقم، دا منه ده، دا به داغ به نه لګوي. ولا یتطیرون، بدفالي به نه نیسي. اکثره خلک دي چې کارغه مخې ته راشي وایي دا راغی کار خراب شو، تور خر مخې ته راغی توره پښې مخې ته راغله. علی هذا القیاس ډېر داسې مسایل دي دا نه کوي. او بل وعلى ربهم یتوکلون، او په خپل رب باندې توکل لري، په خپل رب باندې توکل کوي. دا د ایمان یو غټ شاخ دی. نو چې کوم سړی په تکلیف په مرض او په مصیبت اخته شو او د الله جل تزمته پرېښود، د الله جل تزمته سره رابطه پرېښوده او په تعویذګرو باندې سر شو، نو په دې پوه شئ چې د ده د ایمان مسئله ختمه شوه. توکل یې ونه که هر څه یې ختم شو. البته چې جواز شته دی په دم کې، هغه څه دی ګرانو ورونو خویندو؟ هغه صرف په هغه چا باندې چې نظر پې باندې شوی، یعنې سترګو والی نظر. بعضې خلک دي نظرباز ډېر سختې سترګې لګېږي. نو چې د کوم سړی په ځان پوهېږي چې یاره زما سترګې لګېږي، نو هغه دې ورسره ماشاء الله دا الفاظ استعمالوي. ماشاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله، سبحان الله، څومره ښایسته. سهل ابن حنیف یو صحابي و، ډېر ښایسته ګلانی تک سپین. بس دا چې بل هغه ولیده وایي څه سپین او څه ښایسته سړی دی،
سړی بیمار شو مریض شو پرېواته نبي صلی الله علیه وسلم ته خبر ورغی نو ویې ویلې چې ولې دې ونه ویلې چې سبحان الله د خپل ورور دې په تکلیف کې واچو نو بس ما ورونو په دې کې یوه طریقه دا ده چې په چا باندې نظر ولګېږي نو هغه لپاره همدغه سورة الفاتحه لوستل هم راغلي دي بله دا ده چې هغه لپاره ترتیب دا دی کوم سړی چې نظر یې په چا ولګېده اودس دې وکړي او د اودس اوبه دې په هغې سړي باندې واچي په حدیث کې راځي دا سړی به الله جل تزمتو روغ او جوړ کړي پاتې شوې دا نورې ټوټکې دا نور کارونه دا ټول د اسلام خلاف دي خویندو ورونو له دې نه ځان وساتئ او داسې اعمالو ته ور وړاندې نه شئ په اخره کې یو شعر دی ما ته چا رالیږلی او په بعضې ویب سایټونو کې م راغلی و دغه شعر مختصر زر تاسو ته وایم ما ویې ویلې چې دا که په خپله برنامه کې ووایې نو یو ورور دی مبارز په نامه باندې نو هغه راته ویلې چې دا شعر دی که ووایې دا د یو مسجد درد او آواز دی چې موږ او تاسو او ټولو مسلمانانو ته یې کوي وایي هغه خلکو چې ویشتم یې په بمونو هغه خلکو چې ویشتم یې په بمونو نن رنګین یم د هغوی په مجلسونو او په کورونو کې ځای د ناستې نشته په کورونو کې ځای د ناستې نشته دلته راشي وي اخته په دعوتونو دلته راشي دا مسجد نه یعنی دا د مسجد هغه درد یې لیکلی وایي دلته راشي وي اخته په دعوتونو د مسجد او عبادت په نوم اخلاص کړم د مسجد او عبادت په نوم اخلاص کړم اوس اخته دي په رواج او بدعتونو د قرآن حدیث درسونه مې بند شوي د قرآن حدیث درسونه مې بند شوي زه مرکز شوم د چپیانو د ګوندونو کله غونډه د سودخورو ماته راشي کله غونډه د سودخورو ماته راشي په مسجد کې د سودخورۍ هغه وایي کوي وایي کله غونډه د سودخورو ماته راشي کله ډک شمه په ورځ کې د غمونو کله ډک شمه په ورځ کې د غمونو یعنې فاتحه خانیو کې را ډک شمه او ما کې هیڅ د هدایت خبره نشي ما کې هیڅ د هدایت خبره نشي ټول اخته دي په دمونو منترونو ټول اخته دي په دمونو منترونو او د دوزخ یو اورلړونی مې امام دی د دوزخ یو اورلړونی مې امام دی همیشه یې نظر پروت وي په جیبونو همیشه یې نظر پروت وي په جیبونو جیب ته وی ګوري او پاک قرآن په ناظرې لوستلی نشي پاک قرآن په ناظرې لوستلی نشي ټول ولس یې کړ ګزار د ګړنګونو ټول ولس یې کړ ګزار د ګړنګونو وایي د بېننګه په مقعد کې ونه شنه شوه د بېننګه په مقعد کې ونه شنه شوه کړي امید ترېنه د باغ او د ګلونو څوک چې ما سره جفا او دشمني کړي پاک الله به یې اخته کړي په غمونو زه به هر وخت و دوی ته دا دعا کړم زه به هر وخت و دوی ته دا دعا کړم یا الله ته یې اخته کې په دردونو مبارز پښتون همیش خبره کړې مبارز پښتون همیش خبره کړې د محراب او د منبر او سنګرونو ګرانه مبارزه تا نه ډېره مننه له رالیږلې شوي شعر نه دی الله دې تا ته جزای خیر درکړي اوس به ګرانو ورونو ته هم لږ وخت ورکړو که څوک ټلیفون کوي یا څوک څه خبره لري نو انشاءالله ټلیفونونه به واخلو او د ورونو سوالونو او ځوابونو ته به غوږ شو البته بعضې ورونو تقاضا د کتابونو کړې وه من سره یو څه کتابونه شته یو خو د ختم نبوت کتاب دی چې دا مسئله ده بل انکار حدیث والا کتاب دی دا چې منکرین حدیث پرد کې بهترین کتاب او دریم دا نوې فضایل اعمال یو خو زوړ د مولانا زکریا صاحب فضایل اعمال دی او دا په 1569 صدۍ کې یعنی 1569 صدۍ کې ضیاء الدین محمد بن عبدالواحد مقدسی لیکلی دی ډېره ښه او محققه نسخه ده په پښتو ژبه باندې انشاءالله که د چا غوښتنه وه نو ما ته بیا کولی شئ په هغه ایمیل ادرس باندې چې نه پوهېږم په صفحه کې خو یې نه دی اچولی د تلویزیون په سکرین باندې نو په هغې باندې کولی شئ ایماني ټکی مجالس او
gmail.com ته تاسو کولی شئ ایمیل راولېږئ خپل ادرسونه. زه به لاینونه واخلم، ټلیفونونه به واخلم د ورونو، دوی ته به غوږ شو. بله سلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم استاد معظم، د ستاسو د علمي درس نه یو دنیا مننه. وعلیکم السلام، ډېره مننه له تاسو نه محترم. ډېر علمي، مفید، جالب او دیني پروګرامونه لرئ او نن مو د جادو په برخه کې ډېر عالمانه معلومات راکړل او دې نه مو ډېره استفاده وکړه. خدای دې موږ د قرآن عظیم شان او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیث نه نه محروموي. آمین آمین. تاسو علماو څخه مو نه محروموي چې موږ ته مو د اسلام لاره، د قرآن عظیم شان لاره او په دغه موضوع کې د جادو چې غټه ګناه او کبیره ګناه ده او جادوګر جنت ته نشي داخلېدلی معلومات راکړل. یو جهان مننه. له تاسو نه هم ډېره مننه محترم. زه یو دوه پوښتنې لرم. مهرباني وکړئ. آیا تصدیق کول د خبرو د جادوګر او ساحر د هغې حکم په اسلام کې څه دی؟ صحیح. مومن سوال مې دا دی چې آیا دفع د جادو په جادو باندې په شرع کې جواز لري که نه؟ او دریم سوال مې که اجازه راکړئ، تعویض اچول په غاړه کې په خصوص هغه تعویض چې په هغې کې د قرآن عظیم شان او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث نوشته شوي اوسي، د قرآن او د حدیثو په رڼا کې ځواب راکړئ. انشاءالله زه به جواب درکړم. او علمي درسونو څخه یو جهان مننه کوم. له تاسو نه هم ډېره مننه او انشاءالله زه به جواب تاسو ته ارائه کړم انشاءالله. ډېر زیاته مننه او موږ افغانانو ته د دې توانمندي راکړي چې وکولی شو دغه علمي درسونه تعقیب او د هغه سره مرسته وکړو تر څو وکولی شو د دې څخه لویه او غټه استفاده وکړو. خدای مو جزاک الله خیر. ډېره مننه. السلام علیکم. بله السلام علیکم ورحمت الله. بله السلام علیکم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. استاد ابوبکر. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. بفرمایئ صاحب. نه زما نوم صدیق عطا دی، زه د کاناډا څخه خبرې کوم. زما پوښتنه دا ده چې هغه څوک چې جادو کوي، هغه جادوګر ته څه سزا خدای تعالی هغه ته ویلي دي چې کوم جزاګانې هغه ته رسېږي؟ سمه ده، زه به جواب درکړم انشاءالله. جزاک الله. انشاءالله. السلام علیکم. بله السلام علیکم ورحمت الله. بله ښه دوستانو، دا څلور سوالونه دي. اوله به دې ته جواب ووایو چې آیا تصدیق د جادوګر تصدیق کول دا څه حکم لري؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم سړی چې جادوګر ته ورغی او د جادوګر او د تعویذګر او د فالبین په خبره باندې یقین وکړ، نو په هغه دین باندې چې الله په محمد رسول الله نازل کړی ده په هغې باندې کفر کړی. دویمه خبره، دا مختصر جواب به ووایم. دویمه خبره هغه د جادو پرانستل په جادو سره، دې ته په شریعت کې وایي نشره. او محمد رسول الله صلی الله جابر رضی الله عنه روایت ته پوښتنه وشوه چې آیا جادو دا نشره کول جواز لري او کنه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل نه، دا منع ده. جادو په جادو سره وازول دا په خپل جادو ته لاره خلاصول دي، دا منع دي، دا حرام دی. او ما یې طریقه وښوده چې په څه طریق باندې تاسو ځان وقایه کوئ. دریمه خبره، تعویض اچول جواز لري او کنه؟ ډېر ښه سوال او ډېره ښه پوښتنه ورور وکړله استاد سیدي صاحب. تعویض اچول جواز لري او کنه؟ ورونو، تعویض اچول خصوصا که په هغې کې عجمي الفاظ وي، عجمي الفاظ دا خو مطلق حرام دي. عجمي الفاظ پکې وي دا مطلقا ناروا دي. څوک پکې ولیکي یا بدوح، څوک پکې فرعون لیکي، څوک پکې یو لیکي، څوک پکې بل څه لیکي، مختلف شیان پکې ولیکي، چوکاټونه جوړ کړي، دا خو اچول مطلق شرک او ناروا دی.
بدو په کلی کې دی بدو په باره کې به تاسو ته ووایم یو بدوح او بل کدوح دا دوه ډاکوانو قطاع الطریق لوټماران بس دی به په لاره کې داسې وکړه چې یو قافله به تېرېده دا به یې لوټ کړه دا به یې ټول مال به یې ترې واخیسته بیا به یې فکر وکړه چې مخکې کدو ناست دی هغه هم ترېنه مال اخلي نو یو خط به یې ورته ولیکه چې دا به هلته مخکې ورکړه چې ده دلته خپله حصه اخیستې ده نو کار وشو هغه به بیا ترېنه نه اخلي بس دا مشهوره شوه نو ماشومانو به هم بیا خپل دا میندو به هم خپل ماشومان دا یې رول هله وایي بدو راغی بلا راله نن زمان هم زمونږ دا خویندې میندې او دوی دا خبرې کوي دا مسلمانې زنانه بلا راله غلی شه نه ورته دا کار مه کوه دا صحیح نه ده نو دا درېیمه خبره چې تعویض اچول که چېرته شرکي مسایل پکې وي دا جواز نه لري مطلق شرک او که قرآني آیتونه پکې وي دا بې احترامي د قرآن ده ځکه د دې ثبوت په قرآن کې نشته په احادیث نبوي کې نشته او کوم ځای کې چې خلک احادیث وړاندې کوي هغه ټول یا خو انتهایی درجې باندې ضعیف او یا موضوعي له ځانه جوړ کړی شوي دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم أعيذكما بكلمات الله التامة ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما باندې به دا دعا کوله او چوف کوله به دا نه وه چې هغه دعاګانې رنګارنګ وکړي نو په دې اساس باندې دا خبره هم صحیح نه ده او غلطه ده تعویض بنا چې دا خلاف توکل دی وایي چا چې کوم شی غاړې ته وزړو الله به همغې ته ورسپاري د الله جل تزمتو ذمه ترې نه ساقطه شوه او عطا ورور له کاناډا نه ویلي چې جادوګر جزات څه ده په اسلام کې خوږ نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي حد الساحر د ساحر حد څه دی هغه دا دی چې ضربة بالسیف بس سر به یې پې قلم کېږي او په آخرت کې به جهنم ته ځي الله دې موږ او تاسو ټول ترې وساتي السلام علیکم ورحمة الله بله السلام علیکم بله ښه نو د جادوګر لپاره فقط دا مسئله ده ورونو دغه موضوع ده او هیلهمند یم چې جواب حاصل شوی البته یوه خبره اضافه او مزید کول هغه دا غواړم چې وړاندې کومه تاسو ته چې اکثره خلک دغسې ځایونو ته چې ځي نو په ډېرو مشکلاتو باندې اخته کیږي په ډېرو مصیبتونو باندې اخته شي په ډېرو بلاګانو باندې اخته شي او هغې نه یوه خبره دا ده چې یو له ډېرو مشهورو اداکارانو نه او فلمي اکټرو نه دی لکه چې چېرته تللی و په نیپال کې کوم مندر ته نو چې هغې مندر ته د مسلمان او د نورو مذاهبو والاو ورتلل بیخي منه و سوا له هندو نه بل څوک نه شو تللی سیک نه وایي ما څه وکړه دا خو فلمي اداکاره مو نو وایي بس هغه میک اپ والاو ته مې ویلې چې زما دا شکل را جوړ کړه نو شکل یې جوړ کړه چې ورغلمه نو یو اواز مې وکړ چې کله ننوتم نو دروازه یې خلاصه کړه ټولو وایي عزت او اکرام وایي ما دا پیسې داسې هم شیندلې داسې مې هم شیندلې نو وایي دا خلک ټولې او ټول ناراوي چې مهاراج او مهاراج او مهاراج کی جय हो مهاراج کی جय हो وایي چې کله ښه وړاندې لاړم وایي ګورم چې هلته اوس یو دانه د سرو زرو مکمل یو غوی ولاړ دی سرو زرو نه جوړ کړی بت د غویي وایي بس هر څوک ورځي هلته سجده کوي وایي اوس په بلا کې ګرفتار شوم چې اوس څه وکړم دا څه وشو اوس دې خبره ختمه شوه که سجده دې وکړه ایمان دې لاړه او که سجده نه کې نو ځان دې لاړه ژوند دې لاړه برباد شوې وایي په فکر کې شوم وایي بیا مې وایي الله سره دا موږ خلک چې دي دی وایي الله خو الله غولي الله نه غولېږي وروره نو وایي بیا مې ورته وویلې چې یا الله ته خو پوهېږې چې تا نه سوا زه بل چاته سجده نه کوم او بس سجده مې تا ته ده وایي دې غوی ته پرېوته الله اکبر بس وایي هم مې وایي الله غلط کو هم مې هندوان غلط کړل العیاذ بالله ورونو دغسې ځایونو ته تلل او دوی سره ارتباط قایمول دا د ایمان تګ دی الله دې موږ او تاسو ټول ته وساتي بلې السلام علیکم وعلیکم السلام مهرباني وکړئ ګله السلام علیکم
مهرباني وکړئ ما ته خپل اواز بیرته راځي مهرباني خبره مو وکړئ سوال وي که څه خبره لرئ زه شهاب خبرې کوم د ایران بلې زموږ یو سوال د مولوي صاحب نه مهرباني وکړئ دا زموږ دغه سوال و چې د اهل بیت علیه السلام دا کمپټیشن چې دی پسې بدې بدې خبرې کوي یو خو زموږ دا سوال دی چې مثلا نشي کولی چې دا ټیشن بند شي دا یو دویم سوال هم دا دی چې دوی وایي چې تاسو موږ ته داسې یو هغه پیدا کړئ چې حضرت عمر صاحب او حضرت ابوبکر صدیق صاحب دوی ټول عمر د میدان نه تښتېدلي دي او دوی یو کار همداسې نه دی کړی چې هغه ترې واقع ښه نو د دغه سوال دی صحیح شو زه به انشاءالله جواب درکړم السلام علیکم بله السلام علیکم بله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته بله السلام علیکم استاد محترم وعلیکم السلام ورحمت الله استاد محترم بسیار زیاد تشکر میکنم از این پروگرام های آموزنده تان زنده باشید میخواستم بپرسم که بسیار مردم هستن که به این عقیده هستن که امام مهدی آخر زمان میآید و وقت است که من برداشت کردیم میفهم که حضرت محمد صلی الله علیه و آخرین پیغمبری بود که آمده که بعد از او دیگه کسی نمیآید بله و امیر من میخواستم شما به شما تشریح کنید کمی واقعیت است یعنی امام مهدی انشالله درست است ما انشالله ایره خدمتتان راه خواهی کرد به یاری و مرحمت رب الجلیل السلام علیکم و رحمت الله بله السلام علیکم و رحمت الله وعلیکم السلام و علیکم السلام و رحمت الله مهربانی وکړئ محترم یک سوال داشتم بفرمایید خواهر محترم سوال اول میرسیم به وطن یک ایمیل هم روان کردیم بله و ایمیل هم به تن رسیده نرسید برای که آدرس نخواستیم بله ما داخل مجرده نیستیم برتن میتونم توسط خط یا کمک کنیم درست است خواهر محترم ایمیل برتن روان کردیم بله اون دو سوال میست که راجع به نوروز بله راجع به نوروز سوال میست نوروز که ربطی به اسلام این تاریخ که ما میگیریم تاریخ سال ما کدام تاریخ است صحیح این سوال بس زنده باشین تشکر خواهر محترم بسیار زیاد سوال خوبی بود انشالله جواب خواهی داد السلام علیکم و رحمت الله الو بله السلام علیکم سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله سلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام مهربانی وکړئ وروره مهربانی دادا ما مولوی صاحب دا سوالو چې دا لوی مزار شریف ما زیارت مو چا سره تللی اساسي زیارت ته خلک راځي مچوي ښه صحیح شو زه به جواب درکړم بس مهربانی صحیح شو جزاک الله السلام علیکم بله السلام علیکم و رحمت الله علیکم و علیکم السلام و رحمت الله سوال ما است که ما اون روز که مولود شریف گپ میزنن همین مجاهدی صاحب در آخر آمد گفت که یک نفر بسیار مریض بود و هیچ خودشور دوا نمیتونست بازی یک قصیده شب نوشته کرد و بازی به صبح در بازار رفت جور شده بود یک نفر دیگه دید گفت که برادر همون قصیده رو بر من بده گفت تو چی خبر داری؟ گفت ایره خب ما همون محمد صلی الله علیه و سلم میخواندیم موجه بودم حالا میگیم من این قصیده را در جای کس مریض سخت باشه که هیچ جور نشه باز من میخوانم با خودش در تداوی میره انگلستان و فرانسه بله تو که نظر خود سر خود تطبیق نمیکنه خواه و غیر از او یکی دیگه یک دفعه تغییرش زده بودن گفت من جدم نجات داد آیا این صحیح است یا نه؟ باز میشونه و انشالله ایره بگم براتان جدش نجات داده میتونه خب صحیح بخیر باشه سرش گپ میزنم چی انشالله ایره گپ میزنیم دوستای گرامی وقت کم از 10 دقیقه است و اگر ما تلفن ها را تور بگیریم وقت ما دیگه باقی نماده اینمی یک 4 سوال است ایره جواب میگیم و امیدوار هستم که خواهرها و برادرای ما امیدوار هستم که خفام نشن و عذر ما را بپذیرن. دوستای عزیز اولش برادر ما شهاب از ایران پرسیدن شهاب اورور تاسو پوښتنه کړې و
چې اهل بیت، موږ بار بار په دې باندې خبره کړې چې دا د اهل بیت په نامه چینل باندې خپله شیعګانو او د ایران حکومت هم دا فتوا ورکړې چې دا د یهودو چینل دی. نو اوس چې خپله شیعګان هم دوی ته یهود وایي، نو د دوی په یهودیت کې څه شک پاتې؟ هیڅ شک پکې نشته. نو دا د بل چا او د نورو لپاره کار کوي، دا د اسلام او د مسلمانانو خلاف عمل کوي. او بله دا ده چې دوی وایي چې ابوبکر تښتېدلی او عمر تښتېدلی او نه پوهېږم فلان، ورته داسې مزخرفات دي. دوی چې دا کمې خبرې کوي، نه دا په اسلام کې شته، نه په قرآن کې شته، نه په حدیث کې شته. دا د دوی هغه د اخوندانو خبرې دي او دا هغه سیاسي احزاب دي چې دوی خپل سیاسي مطالب لري. کوشش وکړئ داسې چینلونو نه ځان لرې وساتئ. دویمه پوښتنه چې ورور کړې وه، برادر ما پرسیده بودن که راجع به مهدی آخر زمان، یکی مهدی اهل سنت است، یکی مهدی روافض است. مهدی اهل سنت ای در احادیث ثابت است، اسمش اسم رسول الله است، اسم پدرش اسم پدر رسول الله است، اما امت رسول الله است و او میآید، او ظهور میکنه. اما اینطور نیست که او تولد شده باشه و غایب شده باشه و در چای چمکران به سر ببرد. من نمیدونم، افسوس است، این چی رقم آدم است که در چا زندگی میکنه و قرآن کریم هم پیشش است. اما قرآن کریم است میگه که او را باز میاره میکشه. خب مال کی رو میخوانیم؟ این چیست؟ عندنا مصحف فاطمه، میگه پیش ما مصحف فاطمه است. مثل قرآنكم هذا 3 مرات، میگه 3 چند کلانتر از این قرآن. و هي 17,000 آیت، 17,000 آیت است. والله ما فيه حرف واحد من قرآنكم هذا، میگه قسم است یک حرفی قرآنتان دو نیست. او کجاست؟ میگه او را الله نازل کرده بالای محمد و محمد صلی الله علیه و سلم ای را برای علی املا کرده بود و علی رضی الله عنه او را برای امام غایب داده و امام غایب میگه او پیش امام غایب از همه تو سلسلتا ای رسیده به فاطمه و فاطمه رضی الله عنها به حسن و به حسین و به علی و همه تو رامت آل پیش امام غایب است و او در چا به سر میبره و باز قرآن میاره. برادر این دیگه باز مزخرفات است، این دیگه دین نیست. این اصلا مسئله دینی نیست و هیچ ثبوتی در دین نداره. اینمی قرآن است دیگه، قرآن نیست. و اگر از بگو بیاریم کجاست؟ 2200 روایت در ای باب جمع میکنه، تقریبا فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب از نوری تبریسی. از نوری بگو مخمل بچیم نام مانده اوره. خارپشتک هم میگه نوری، بگو خارپشتک نوری. 2200 روایت جمع کرده میگه قرآن ناقص است. به هر صورت و او هم پیش مهدی و قرآن اصلی هم اونجاست. مهدی آخر زمان امام غایب ای کلش مزخرفات است. چرا؟ اگر به تواریخ بریم امام ابوالحسن عسکری هیچ بچه نداشت. بی از کجا شد؟ چرا؟ خودش هم میگن وضعش خراب بود. یک موضوع دیگه، خواهر ما پرسیده بودن که نوروز از نگاه اسلام چی حکم داره. خواهر محترم بسیار سوال خوبی کردین. ولی مسائل نوروز هم زیاد است و هر کسی که نامزاد شده حال کمرش میشکنانن میگه نوروزی بهر، نوروزی رو خب باید ببرن و جوره ببر و نمیدونه فلان ببر. این کلش مزخرفات است. این در اسلام نیست. ما 2 عید داریم و سال نو ما سالی که برای مسلمان است و سال هجری قمری است. سال هجری قمری است. زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از مکه به مدینه منوره هجرت کرد، اونجا مردم عید میگرفتن. گفت چیز گفت برای ما 2 عید است، عید قربان و عید رمضان. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در زندگی خود روز اول سال تجلیل نکرده، عید نکرده، ورنه میتونست. یک بدعت است، یک طریقه است خلاف شریعت و از این باید مسلمان ها خودداری کنند. کسی میگه سالگرا، در اردو میگه سالگرا یعنی 1 سال افتید. کسی او رقم روز تجلیل میکنه، کسی رقم، کسی دیگر رقم. دوستا بیاین زندگی سادگی رو شروع کنیم. و
سوال نهم اینه که برادر ما کردن، گفت که جناب مجددی صاحب، البته مجددی صاحب چیز نمیگه، تلویزیون فضل غنی مجددی رو نمیگه، مجددی صاحب دیگر میگه که در کابل است، میگن که او میگن مو قصیده برده، دوستای عزیز او قصیده برده یک مزخرفات و دروغ است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن این قصیده را شو یک چادر داده شد، دیگر این کلشونه بو مزخرفات از دوستا، این حقیقت نداره. و میگه ما اونمو را میخوانم که اونجا میرم، تیاره مرا میگه جدم نجات داد. علیس الله بکاف عبده، یک الله کافی نیست که جدت میرسه به دادت. این عقاید مزخرف هر کسی که به این عقیده باشه که مرا جدم نجات میته و مرا فلان بابا نجات داد و من در پناه فلان هستم، دوستای عزیز این در یکی از دریچه ها و دروازه های شرک داخل شده و میره پیش. الله نجات میته. اما یجیب المضطر اذا دعا، کیست اجابت کننده او پریشان حالی که صدا میزنه به الله؟ آیا کسی دیگه است؟ اما یجیب المضطر، کیست اجابت کننده پریشان حال زمانی که صدا میزنه؟ بجز از الله کسی دیگری است؟ و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع. زمانی که میپرسن از تو به بنده های ما درباره ما، بگو ما برشتان نزدیک استم، یعنی علما و قدرتا، و ما قبول میکنم، اجابت میکنم دعای دعا کننده را. الله جل تزمتو دایرکت میشنوه. و مردم چی میگه؟ و برادر شما که نمیفهمین، وقتی که تو با پیش رئیس جمهور میری، وزیر صاحب میبینی، سکرتر میبینی، آمر دفتر برش واسطه پیدا میکنی تا که با رئیس جمهور یا با وزیر یا با دیگری برسی. خب برای الله میره رقم است. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، برای ما میگه الله میگه اینا در حق ما مثال بیان میکنن، خلقت تا فراموش کردی که ما پیش کدام وزیر و واسطه کرده بودی که ما تو را به دنیا آوردم؟ تو که به پیش پادشاه، به پیش وزیر، به پیش رئیس میری و از حالت خبر نیست. و از تو چی خبر؟ دومیس واسطه را میبینی اونجا، سکرتر نمیمانی، تو بیشی برادر اونجا اجازه نیست. بیشی که وزیر صاحب مصروف است، رئیس صاحب مصروف است، قماندان صاحب امنیه مصروف است، میتینگ بسیار مهم است. الله جل تزمته از تو با خبر است، هر لحظه هر دقیقه تو را میبینه. در دروازه هیچ پیرداری نیست، میگه هر وقت میایی بیا، صبح میایی، شو میایی، وقت میایی، ناوقت میایی، بدون چون و چرا در باز از بروید. ضرورت به واسطه چیست؟ عملت واسطه کو، جدم برا نجات داد. دوستای عزیز این مزخرفات است. این اگر من میگم، اگر احمد میگه، اگر محمود میگه، اگر پیر صاحب میگه، اگر فقیر میگه، نجات دهنده کیست؟ الله. و اینا امو مردم استن، امو مردم استن. قرآن کریم حال مشرکین مکه را بیان میکنه. اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. زمانی که در کشتی میشینن و کشتی را طوفان میورداره و طوفانی میشه، اگر الله را صدا میزنه، با الله صدا میزنه، یا الله مدد، یا الله مدد. اما زمانی که با خشکه برای شرک میکنه، مردم ما چی میگه؟ همین که مجرده ما از مردمای غریب و بیچاره و از مناطق کوهستیم، از مردمای کوهستانی استیم، ما مردم بیچاره استیم. دوستا موتر که کمی کجو پیچ شود، تیاره که کمی ریالو یا زوانه را ورسیگی، یا پیر بابا مدد وکی، یا پلانه. دوستا این دیگه مزخرف. یا علی بدادم برس، یا غوث اعظم دستگیر، پریشان حال استم، یا الله بدادم برس. او ذاتی که آله اگر به علی رضی الله عنه تو صدا میزنی و از نجف که میایه تا اینجا، خب او که تا میرسه رودای تا کل زنجالا میکشه،
یک راس و چی رقم بیایه به اوزاد صدا بزن که نه تکت کار داره نه واسطه کار داره نه دیگه کار داره راسا صدایت میشنوه میگه بگو بندیم چی میگی. پس دوستای گرامی، برادرای عزیز، خواهرای محترم، رابطه تان با الله درست کنید. اگر میخواین که رابطه تان در میان هم جور شوه و الله زندگی خوش و خوشوقتی را نصیبتان بسازه، با الله رابطه را جور کنید. جد ما و جدی تو چیزی نمیتونه. اویی که رفت اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا من ثلاث. زمانی که اولاد آدم میمونن تمام مسائلش قطع میشه مگر سه چیز میمونه. اولش صدقه جاریه، صدقه جاریه است، علم نافع، یک علم یاد گرفتی برای دیگری یاد دادی، ولد صالح یدعو له، اولاد صالح برش دعا میکنی الله پدر و مادر ما ببخشی بعد از من. اینه با فایدهش است، دیگه کدام چیزی به درد نمیخوره. الله کریم جل عظمتو ما و شما را به راه راست و راه نیک هدایت بکنه، دنیا و آخرت ما را با قرآن و با سنت نبوی زیبا و مزین و آراسته بسازه. الله کریم جل عظمتو ما و شما را از درش نامراد و ناامید نسازه. اوید برادرای ما، اوید افرادی که به خاطر اعلای کلمت الله، به خاطر دین رسول الله و به خاطر رسیدن دین به خطه سرزمین دنیا اینا جد و جهد میکنن، مجاهده میکنن، کوشش میکنن، جان نثاری میکنن، مال خدا، جان خدا، اوقات خدا مصرف میکنه. به خاطر ازی الله اونا را غیبی کمک کنه، الله قدمایشان در مقابل دشمن ثابت نگه داره. الله جل عظمته از نیستی که از هیچ چیزی که ندارن اینا را هر چیز بده و دشمنشان خوار، زبون، تباه، برباد، نیست و نابود بسازه. الله کریم بالایشان رحم بکنه، الله بالای ملت ما رحم کنه، از این فلاکت و بدبختی و از این مصیبت اینا را نجات بده. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. از توجهتان یک جهان سپاس و تشکر و از مسئولین تلویزیون صدای افغانم جهان سپاس میکنم. الله جل عظمتو شما را در حفظ و پناه خود داشته باشه. تا برنامه بعدی که چهارشنبه آینده است بازم خدمت شما در روی صفحه تلویزیون قرار میگیریم. همه ایتان به الله مسپارم، در دعایتان برادرتان فراموش نکنین. الله حافظ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله السلام علیکم. السلام ورحمة الله وبركاته. سوال کوم مولوی صاحب نه. بله مهرباني وکړئ. سوال خو دا و د زکات موضوع کې اگر چې اوس موضوع بله ده بل حال جوابوي. زه اوس اورم خو په ټلویزیون خو خلاص شو برنامه، نو انشاءالله سوالم اورم. زه اوس سوال وکړم سوال وکړئ انشاءالله بیا به راتلونکي برنامه کې سره خور کو سوال هم وکړئ. ما دا مثلا په یو کس باندې قرض وي قدر 1000 افغانۍ، هغه کس ته ووایي چې ته دغه شی ماته راوړه که نه، او هغه راوړي بیا نو ته د هغه نه یو څه زیات یا مهمه قدر زکات چې ورکړي چې دا وخت به زکات یې درکوم، په دې صورت کې زکات ادا کېږي؟ دا یو سوال. دوم دا که زه ته ووایي چې ورور ما پیسې راوړه، زه ته تروي غواړي او هغه پیسې ته راوړي واپس زه ته ووایم چې یا زه ته زکات ورکړي، سوال کې غلط شوم بخښنه غواړم، چې زکات ورکړي په غصات باندې دغومره اوس شو ورته باندې ما دا قرضه ده دا ماته راکړه او زه تاسو واپس هغه خپلې پیسې په قرضې کې ترې واخلې، دا زکات صحیح کېږي او که نه؟ تا چې زکات ورکړه او بیرته په قرض کې هغه ترکړلې دا صحیح ده، دې کې ځکه تا پیسې هغه ته ورکړې هغه قبض کړې واخیستې دا د هغه مال شو. دا چې بیرته تا ته درکوي نو بیا صحیح ده، خو خبره دا ده چې او به ګورې که چېرته هغه ډېر محتاج و نو له هغه سره تسمو او سترګې پټونه پکار ده، څه بخشش ورته پکار دی. ځکه دا خبره ده د مسلمان خاصه ده چې کله یو سړی محتاج او که چېرته هغه نورې پیسې هم لري او هغه کوي نو بیا کولی شي چې ته ترېنه هغه پیسې واخلې او بیرته یې کړې. مولوي صاحب محترم، زما د ملګري که
سره زه وایي که چېرته دونه پیسې مثلا اول طلب کېده درته راوړي د پیسې بیا واپس زکات چې زما که خلاصه شي او واپس زکات کې ورکړم داسې دا صورت بالکل کېدلی شي چې پیسې تا ته درکړي او ته یې بېرته په زکات کې ورکړي هم کېدلی شي چا سړی مستحق د زکات وي دا کېدلی شي ګله دا کېدلی شي مهرباني السلام علیکم